بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او درنښت هیله ده چې ټول روغ جوړ صحتمند او خوشحال اوسئ. زموږ او تاسې د نن ورځې درس په خوشحال پیژندنه کې د کانګړې جګړه ده چې دغه جګړه په 1051 هجري قمري کال 1441 زیږدیز کال رامنځته شوې ده. نو دا د شاهي دربار دپاره د خوشحال هغه لومړنۍ جګړه ده چې خوشحال کړې ده. نو پیل یې داسې کېږي چې د خوشحال د سردارۍ پر مهال چې کله دی لومړی سردار ټاکل کېږي په اوسني پنجاب کې چې دا هم د هند برخه وه، راجا جګت سینګا د پینتهان او میو سیمې او زوی د راجاروب سینګا د کانګړې د سیمو حاکم و. نو دا مهال خوشحال خټک د شاهي دربار لخوا تازه د سردارۍ په منصب کینول سوی و یا یې دغه منصب ترلاسه کړی و. نو جګت سنګ او راجاروب سنګا د مالی غلا په موخه په خپل منځ کې درواغجن اختلاف خبر شاهي دربار ته ورساوه او له حکومت یې وغوښتل چې پلار یې د کانګړې سردار هم شي، یعنی دغه پلار او زوی په خپل په شریکه باندې له شاهي دربار نه شاهي دربار ته داسې یو جعلي اختلاف جوړ کړی و چې یعنی پلار او زوی په خپل منځ کې سره بدخلافه دي او زوی دغه د کانګړې د سیمې منصب چې په لاس کې لري د دې مالیات حکومت ته نه ورکوي. نو پلار یې غوښتي و چې یا دغه زوی او پلار په شریکه له دربار نه غوښتي و چې دغه د کانګړې واکمني هم د پلار جګت سنګ ته ورکړي. نو شاهي دربار هم دغه کار وکړه، هغه د کانګړې واکمني هم جګت سنګ ته ورکړه او جګت سنګ دغه شرط ورته ایښی و چې زه به دولت ته د کال 4 لکه روپۍ مالیه ورکوم. په دې ترتیب راجاروب د مخالف په توګه، نو راجاروب د جګت سنګ زوی و، د مخالف په ډول باندې جګسو دغه د یوه کلا یې د تراګړ وه چې دغه کلا ورانه وه. نو دا کلا یې له سره جوړه کړه او 2 کلاوې د نورپور او میو په نوم باندې یې له وړاندې لرلې. نو دا دواړه کلاوې محکمې کړې او دا درېیمه کلا چې د تراګړ په نوم باندې یادېدله دا یې له سره ورغوله. کله چې شاهي دربار د دوی له دغه چل او فریب نه خبرېږي چې دوی اصلا سره بدخلافه نه دي بلکې دا یو چل او نیرنګ او فریب جوړ کړی ده. نو په همدې په کال 1441 زیږدیز باندې د بهادر خان، سید خان، سید خان او اصلت خان تر قیادت لاندې د شهزاده مراد بخش تر سرقومندې لاندې یو لښکر جوړوي او رالیږي په دې زوی او پلار پسې تر څو دوی د شاهي دربار تر هغه رعیت لاندې راولي یا تر خپل کنټرول لاندې راولي. خو څرنګه چې دغه د استاد هیوادمل د خبرې له مخې د تراګړ کلا وایي د یوې غونډۍ په سر باندې د نیولې ډېر سخت کار و. نو په دې وخت کې دغه کله چې خوشحال ورځي دې سیمې ته، نو د شاهي دربار هغه کومې لښکرې چې وې هغوی بېرته راګرځېدلي دي، ستړي دي، ستومانه دي او په خپلې مورچې یې نیولې دي. نو په دې ټیم کې خوشحال له خپلو 2000 لښکرو سره د دغه تراګړ یا د کانګړې سیمې دغه کلا چې ده د تراګړ په نوم باندې همدې ته ورسېږي له خپلو 2000 پوځونو سره. خوشحال په دغې تراګړ د کلا د جګړې په اړه خپله ویلي دي چې څه یې ویلي دي. خوشحال وایي کله چې زه جګړې ته ورسېدم نو هغوی ټول په خپلو مورچو کې ستړي ناست وو، نو زه ور مخته شومه. نو زه وایي په دې ټیم کې ورسېدم کله چې د راجاروب لښکر توپکو او توپونو پر موږ بریدونه وکړه، نو د دربار کوم توپچیان او لښکر چې را سره ملګري وو ټول وتښتېدل. له خپل لښکر څخه هم یوازې 50 تنه له ما سره پاتې سو. نو کله چې خوشحال دغې جګړې ته رسېږي ګوري چې هغه د هندي ګورګاني واکمنۍ کوم لښکرې توپچیان او توپکو والا چې وو هغوی خپلې مورچې نیولې دي او خوشحال چې کله نوی را رسېږي نو په دې ټیم کې خوشحال ته وایي چې ته په دمه کې خپلو لښکرو سره په دې تراګړ کلا باندې چې وکړه برید وکړه. کله چې خوشحال ورځي نو له دې سره هغلته نو د راجاروب او جګت سنګ منظم پوځونه او توپونه یې لرل.
هغوی چې کله برید پې کوي نو دغه د مغولي واکمنانو کوم ملاتړ چې ورکړی و دا هم ماتیږي او بیرته راتښتي په شا باندې همغه مورچو ته ځان رسوي. په دې کې د خوشحال له 2000 لښکرو نه هم چې له ده سره کوم خلک وو هغوی هم اکثر ټول ورسره راتښتي. یعنې خوشحال خپله وایي چې له دې خلکو نه ما سره یوازې 50 تنه پاتې سو. نو دوی دغه 50 تنو ته مې وویلې چې جګړه دغه 50 تنو وایي ما ته وویلې چې دا جګړه خلک په موږ باندې د لیونیو ګمان کوي، چېرته 50 تنه او چېرته پوره لښکر دا جګړه ناممکنه ده. خو خوشحال خټک ورته وایي چې نه دا د ما لومړۍ جګړه ده د شاهي دربار دپاره او په هر قیمت چې کېږي زه د خپل سر په قیمت باندې هم دا جګړه کومه. نو له ټوپکو خوشحال وایي دغه خبره نوره له ټوپک او له توپ نه تېره سوه. نو جګړه د تورې او لاس په نستوڼي جګړې ته ورسېدله. کله وایي چې موږ لاس په نستوڼي جګړه کوله نو د جګت سنګ او راجاروب هغه کومې لښکرې چې وې هغه له موږ نه وتښتېدې او موږ له شا ورپسې شولو. چې په دې توګه باندې دغه د تاراګړ کلا د خوشحال په مټ او زور باندې فتح کېږي یا نیول کېږي او د شاهجهان یا د ګورګاني واکمنۍ تر ولکې لاندې راځي. نو د خوشحال خټک مسای افضل خان خټک وایي په تاریخ مرثیه کې چې خوشحال خټک په خپل ژوند باندې څه له پاسه 100 جګړو کې ګډون کړی ده. خو تر دغه جګړې نه دغه د تاراګړ یا د کانګړې د سیمې چې کومه د تاراګړ په کلا باندې کومه جګړه سوې خوشحال په خپل ژوند کې له دې نه له سختې جګړې سره نه ده مخ سوی. له دې بریا سره چې خوشحال د پاچاهي یا د هغه وخت د شاهي دربار دپاره خپله لومړۍ جګړه کړې، خوشحال خټک چې دغه بریا ترلاسه کړه نو د ده په منصب کې هم زیاتوالی راغی. 4 لکه د هغه وخت نغدې روپۍ هم ورکړې او د 1.5 لک په اندازه باندې د نغدو پیسو جاګیر هم خوشحال خټک ته ورکړ. نو دا و د کانګړې جګړه چې په روانو درسونو کې به انشاءالله په نورو جګړو باندې د خوشحال چې هغه د هندي دربار دپاره کړي خبرې وکړو. نو دا و د موږ او تاسې د نن ورځې درس تر بیا ښې چارې.